د اسلامي امارت د رهبرۍ د حکم پر اساس مولوي عبدالحلیم خادم د کندز ولایت د جهادي مدرسې لپاره د محتمم په توګه معرفي او رسمنېدنده پیل کړه. په ورته وخت کې د ولایت مقام چارواکي د اسلامي امارت په نظام کې تغییر او تبدیل یو منل شوی اصل بولي او د نظام د لا پیاوړتیا او ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو لپاره دا اقدام یو نیک ګام ګڼي او نوموړي ته په چارو کې د بریالیتوب غوښتنه کوي. محترم مولوي صاحب عبدالحلیم چې نن د کندوز جهادي مدرسې د محتمم په حیث دلته معرفي کیږي، د الله تعالی له دربار څخه د ښه خدمت توفیق ورته غواړو. الله تعالی دې وکړي چې دوی داسې خدمت وکړي چې دغه اداره نور هم په پښو ودروي. مولوي عبدالحلیم خادم په داسې حال کې د کندوز ولایت د جهادي مدرسې د محتمم په توګه معرفي کیږي چې د اسلامي امارت رهبري په هیواد کې تل د ښې حکومتولۍ پر رامنځته کولو ټینګار کړی.